روحانی خزائن قادیانان کتاب دے دا اردو جبہ کے قرآن کریم کی شپدم سپارہ کی آیت دے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب کریم منگا پیغمبر پتا باندی دین کامل کرو اتمامی نعمت مو در باندی اکڑو اے محبوبہ منگا تانا پا دین اسلام باندی راضیو رب کریم پیغمبر دغا وقت یو لاکھ سلیری کم و بیش انبیاء ورتناستو صحابہ ورتناستو امام الانبیاء دی صحابہ انتا پوسکڑو ویزما صحابہ ما تاسو تا دین را رسول دے اگی ورتوی یا رسول اللہ صرف را رسول دے ندے بلکہ درا رسول حق دے ادا کرے دے امام الانبیاء فرمائل زما صحابہ فلیبلغ شاہد الغائبہ بیادا موجود خلق چے زمر دی دا دین ٹول غائباستی نمرا غلط الفاظ دے استعمال کرل والد استعمال کرل تپوسو کئی وی والدی ہوئے ولی جنگ را سرکوئی تو استازو ملمہ یم ظالمانو ملمہ سر سوک جنگونا نکئی ملمہ تا خو خلق خان دی کہ ملمہ سے تیزا خبرمو کی نو خلق ورد بیاموی زمان ملمہ خکورانی چرک میں در لالال کڑے دے یو اڈو کے ویستا مخی تکی دملکت عبدالحد مولانا نور بپٹ پٹ پخپلا اخرم ٹھیک دا کہنا مگر دیوئی آہو جی سم نر سڑی رشتی آدھی ہوگی اس تپوس کو ما خبر سکولا ما خبر دا کولا چی یو سڑی دی حد پوری لار او ما ہوئی چی دا دا پلیتی بچے دے ولی میں ہوئی دا قادیانانو کتاب دے درس عبرت نمیدے ما سر پروت دے 24 نمبر صفحہ دا پدرے ملکی رکی لکلی دی وی دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو اردو جبہ کے دے زدروغو ام قادیانان زمان دی پیج تناس دی اسم تاسو گو رئی دی پیج کے دا چکم دی زی نمائندہ پیج دے در تخیم چه سمر قادیانان دی وقت کے ناس دی دا بیانا ہوئی نران دی شی ما کراچے کی ہوئی پچوکونو کے ما اسلام آباد کی ہوئے ما لاہور کی ہوئے زمان عالم مجلس ہوئے چناب نگر کی منگا ہوئے بلکہ دا پاکستان پا ہر فٹ کی موئے اور پا دنیا کے پا لندن کی مورتا مخامخ ویلی دی پا ربا کی مورتا گتا دی ویلی دی قادیانے وی زمان کتاب کے دا عبارت نشتا اے با جوڑو مالی خلق و قسم پا خدای چی لکلی بدر کم ما پا گولو سوری کیش او که موجودو نو بیا برا سر ملگرتیا کے گی دا حشر میدان کی واللہ کران اخلاص شوی دے گریوان نبدی نیسم کوئی با ملگرتیا میں پا ایمان بدن خبری کو پارٹی دے بخبل زیدہ تا نیشنلے کتا پیپلے کتا مسلم لیگی کا پی ٹی آئی کا جمعیت والے کا جماعت اسلامی والے دا دے خبل کار دے زما چه د کمی خبری کار دے زما د پلیٹ فارم نبا د محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس د تحفظ پا باب کی بزما ملگرتیا کے گینی ما در لمقدمہ روڑا قیامت پرز بدی مارے نے نیسم بیا اگر وہ انشاءاللہ نیسی با ملگری بھائی پنارا با ولاڑی سمچی با جوڑ کی ولاڑی ستا چی سن پختو دا آگا سی ادری دل غوارم گرے دانا کی چاپو کے ہوا لو بیازا پزائے پاتی شمتا تختی دلے پنارا با ولاڑی کہ گولے راغلہ ولاڑ بھئی کہ جیل راغی ولاڑ بھئی کڑے راغلہ ولاڑ بھئی پانسی راغلہ ولاڑ بھئی بیا اور پسی سوئی پدر سے عبرت کی ذکر بیانوں مجبور ہے قسم دے ظلم سوزی ظلم درد کئی پہ اور لگے دلے دے اور پسی لکلی دے وی عیسیٰ علیہ السلام خوبا روز اشپا شراب سکل و پردو جنکو پسی بگر سے دا ستا ملک کی عبارت موجود دے ما تاسو تذکر سر کی او خبر اوپر چیزی عیسائی پسی ولی نظم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اندو پسی ولی نہ لگی سب پسی ولی نہ لگی ولی قادیانی پسی دم رکھ لک لگی دلے دے صرف دانا کہ عبارات میں در تشورو کڑ یو عبارت بیانوں دا قادیانان و ما سرا
تقریبا د 100 نه زیات کتابونه دي په دغه ټولو کتابونو کې ما ته به داسې صفحې چې په هغې کې نبي پسې یا صحابي پسې یا زمونږ اولیاو پسې یا زمونږ علماو پسې کنزل دي ما ته داسې صفحه نشي ښودی په رښتیا د پلیت زامن دي په رښتیا د چا زامن دي ټول وایي بلکې دا هم ویلي دي ستا په پاکستان په نیشنل اسمبلی کې په 5 ستمبر یا 25 ستمبر 1974 کې ستا د اسمبلی په فلور باندې مرزا ناصر د اسمبلی نه کتاب چاپ شوی دی مصدقه ریپورٹ په نوم باندې موږ سره موجود دی پاکستان گورنمنٹ چاپ کړی دی مولیانو نه دی چاپ کړی په هغه کتاب کې دا خبره د اسمبلی د فلور موجوده ده مرزا ناصر ویلو وی په دې اسمبلی کې چې څومره خلک موجود دي دینه بهر څومره خلک موجود دي وی چې زمان نیکه مرزا غلام احمد تا څوک پیغمبر نه وي وی دا ټول د زنا اولاد دی د کنجری اولاد دی استاسو پلاران پکې نو پاکستان د اسمبلی نه بهر زموږ ستاسو پلاران نو دغه وخت کې موجود وو 1974 کې کله د چا نیکان موجود وو د چا پلاران موجود وو عجیب خبره تاسو ته وکم دا ملګری ډېر ښکلی سوال وکړو دا سوال ډېر ښکلی وشو دغه وخت په اسمبلی کې مناظره چالو وه دغه وخت په اسمبلی کې بحث چالو په دغه الفاظو باندې قادیانی ته مرتد کافر لعین خارج از اسلام د پاکستان څوک راوته په ګولۍ به ویشتی شه نن مونږ قادیانانو پسې کوڅه په کوڅه ګرځو هغه لکه د منګک پټېږي مونږ جارو راغستې ده دا د دغه وخت د هغه علماو د دغه وخت د هغه لیډرانو د هغې د غیرت نتیجه وه چې نن الحمدلله ستا په وطن کې انشاءالله آئیني طور مونږ قادیانې به د وطن نه وباسو په دې به زمونږ ستاسو د ټولو ملګرتیا وي انشاءالله په نره به ملګرتیا وي انشاءالله ښه په نره به ملګرتیا وي او بیا درته یو خبره وکړم کم چې دغسې خلک راپاسېدلی دی او مخامخ یې د خلکو مخ